د برهان په نوم په نشهیي توکو یو وروږدي کس خپل د 9 ورځو ماشوم په 50,000 کلدارې په بل چا پلورلی. دا کورنۍ د جلال آباد ښار اړوند د مقام خان په سیمه کې په یوې داسې تنګه کنډواله کې اوسي چې د یو څپر پرته نور هیڅ سرپناه نه لري. د همدې څپر لاندې په پلاستیکي درې د برهان 2 میرمنې او 8 ماشومان په سره ګرمۍ کې د ژوند ترخې شیبې تیروي، خو برهان بیا د پوډرو په نشو کې ډوب له کوره ورک وي. خور کله چې لاړم پیسو پسې ما له خور پیسې راوستلې نو مازدیګر ناوخت او ماښام تیاره بس نږدې قریب وم. ما ورته ویل زه سبا ته به بیسو سیاتامې ته. هغې ویل زه ته لاړ شه پیسې د خور نه دې راوړه نو زه به درته به لاړ شوې. زه لاړم پیسو پسې چې بېرته راغلم هلکې دلته دواخانې ته دواخانې ورته والا ورته ویل زه سیاتامې ته بوځه. زه خاوند مې د ډېر غوسې نه د ډېر تاونه بس ایسته ورکړې بل چا ته وایي زمونږ چې دونه وسه نه رسېږي نه یې شو ساتلی دغه کولی نه شو د دې نه پردي خو به ښه لږ خو به ښه وساتي. د برهان میرمن وایي د بچي غم پرې خوب او خوراک حرامه کړی، خو د خاوند د نشو له امله پر دوی راغلی اوسنی وضعیت یې هره شیبه ځوروي. دا وایي د دوی د نفقې ګټلو هیڅوک نشته او هره ورځ د ګاونډیانو دروازې ته سترګې نیولې وي چې ګوندې خپل پاخه کړي خواړه د دوی بچو سره شریک کړي. همسایګانو موږ ته یوه ډوډۍ بس لږ در ترکاري ولیکل دوی ماشومانو سره کېناستو دوی وخوړ اوسه پورې ما بیخي کپ هم نه ده کړی همداسې زناره پاتې شوله به ما لې پرېږده چې دا بچي مې همداسې دوی ماړه شي ښه دی. په همدې ورځ چې موږ د برهان کورنۍ سره په مرکې کولو بوخت وو د هغه دویمه میرمن په ټکنده غرمه کې ساني ولې راغله. دا وایي د ښار ټول پارکونه او واټونه یې لټ په لټ کړل، خاوند یې پیدا کړ خو په دې ونه توانېده چې کور ته یې راولي. ژوند بې شانه تریخ تېرېږي، ډېر زیات تریخ تېرېږي. دا وګوره د کلي کې هر چا نه پوښتنه کې سهار مې هم خاوند پسې وګرځېدم دا لاندې انګور باغ هم ورپسې ولټولو ایسته هغه خواته باغ هم ورشهید ایسته د هغه ځایونه هم ورپسې ولټولو هخواته بل ځای او هغه ځای هم ولټولو هغلته راله پیدا شولو. وزر او زاري ملا وکړل هر څه ملا وکړل نو دغه دی څه وکړو ورسره. برهان پخوا په لغمان ولایت کې په محلي پولیسو کې دنده ترسره کوله. شاوخوا 9 میاشتې وړاندې کله چې د نشهیي ملګرو سره د 1 میاشتې په موده کې له کوره لرې په سفر ووت، برهان له خپلې دندې سره خدای پاماني وکړه او د نشو خمار پرې دومره زورور شو چې اوس یې 2 میرمنې او 8 ماشومان بې سرپرسته د نورو احتیاج ته پرېښودل او څو ورځې مخکې چې له خپل زوی د زیږون نه خبرېږي هغه یې هم د پیسو په مقابل کې پر بل خرڅ کړ.